أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، د الله در پاره دی جهت د مشرق او د الله د پاره دی جهت د مغرب. فاینما تولوا، فسهر طرف ته چې واړوي تاسو مخونه خپل، فثم وجه الله، پس هغه طرف ته دی مخ د الله رب العالمین. ان الله بشک الله رب العالمین واسع علیم، وسعت والا او علم والا دی. خبره وشوله چې د آیاتونه وسو مقدمه ده د پاره د تحویل د قبله چې دی نو دا به د بیت المقدس نه را اوړي او دا به کعبې ته راځي. نو چې کله کعبې طرف ته را اوړي نو اعتراضات او دا به شروع کېږي. نو د دې دپاره دا مقدمات دي. اوس د دې آیت باره کې څو خبرې چې دی نو هغه ذکر کېږي. یوه خبره د هغې نه دا ده، رسول مبارک صلی الله علیه وسلم کله په مدینه منوره کې 14 یا 19 میاشتې وشولې او الله رب العالمین حکم راولېږلو د کعبې باره کې، او دوی کعبې طرف ته مخونه مسلمانانو تاو کړل. نو یهودو اعتراضات شروع کړله او دی ویله چې د مسلمانانو د 14-19 میاشتې یا د مخکې چې څومره منځونه یې کړي دي نو دا منځونه چې دي دا یې ضایع لاړله، دا یې قبول نه دي. نو الله رب العالمین دا آیاتونه راولېږل د هغوی په بدل کې د آیت چې ولله المشرق والمغرب، د الله د پاره طرف د مشرق دی او د الله د پاره طرف د مغرب دی. چې که مخکې بیت المقدس ته مونځ کړی دی او اوس کعبې ته مونځ کوي نو هغه طرف هم د الله دی او دا طرف هم د الله دی. نو یهودو باندې رد وشو چې ستاسو دا خبرې چې دي دا غلطې دي، ځکه چې الله رب العالمین یو حکم وکړي نو بیا یې کړي، او الله رب العالمین چې یو څه منسوخ کړي نو بیا منسوخ کړي. او د الله رب العالمین بادشاهي ده نو چې د چا بادشاهي نو مرضي به هم د هغه چلیږي. اول دغه حکم او اوس دا حکم دی. نو د الله رب العالمین اولنی حکم هم د حکمت نه ډکي او دویم حکم چې دی نو هغه هم د حکمت نه چې دی هغه ډکي. دویم پکې مفسرینو دا شان نزول هم بیان کړی دی چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم کله 14 میاشتې په مدینه منوره کې وشولې نو د کعبې لیدلو ته ډېر اشتیاق او شوق چې دی نو هغه پیدا شول، ځکه چې خپل وطن هم دی او د مسلمانانو زړه اس هم د کعبې پورې نښتي او دغې طرف ته یې شوقي. نو د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم شوق دې ته پیدا شو چې که چېرې زمونږ دا قبله هم کعبه وګرځي نو دا به ډېر ښه. نو الله رب العالمین دا آیت راولېږلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ولله المشرق والمغرب، الله رب العالمین د مشرق او د مغرب خالق او مالک دی، او د مشرق او مغرب د الله رب العالمین د حکم تابع دی او د الله رب العالمین غلامان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې وی چې په دې کې که منځ هغې طرف ته کېږي مخ هلته اوړي او که مخ دې طرف ته اوړي، دې کې څه خبره چې دی نو هغه نشته دی. یو خبره دا هم کېږي چې یو ورځ وایي مسلمانان را روان وو په یو ځای کې تیاره وه او مونځ یې وکړو، نو دوی ته د قبلې پته نه لګېدل، چا یو طرف ته مخ کو چا بل طرف ته مخ کو. نو په دې کې کله چې دوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لراله نو شکایت یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږه منظم کړی او په داسې طریقې سره چې د قبلې پته راته نه لګېدل، خو بس یو خوا بل خوا مخ کړی په نیت د قبله باندې. نو الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل چې ولله المشرق والمغرب، د الله دپاره مشرق دی او د الله دپاره مغرب دی. طرفونه د الله رب العالمین دی. نو چې کله تا اراده د قبلې کړې ده نو که هر طرف ته دی مخ دی نو څه خبره نشته، دا د الله رب العالمین صفتونه دی او الله رب العالمین دی ټولو ته متوجه دی. دې ټولو خبرو ته چې دی نو الله رب العالمین متوجه دی. یو خبره دا هم کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شوق په دې وخت کې د آیت نازل شول او بیا وروسته د قبلې آیاتونه نازل شوله. مبارک صلی الله علیه وسلم قبله چې دی نو دی کعبې طرف ته چې دی نو هغه د الله رب العالمین په حکم باندې تاو کړله. یوه خبره په دې کې دا هم کېږي
چې دا څلورمه توجیه ده د دې چې دا یهود او نصارا په خپلو کې په ډېر اختلاف نو مخکې نه د آیت تیر شو وقالت اليهود لیست النصارى على شيء او وقالت النصارى لیست اليهود نو دا د دې سره لګي چې دا یهود او نصارا په خپلو کې په دې باندې هم اختلاف او حالان کې قبله د هغوی بیت المقدس وو خو یو طرف چې به دا مونځ کولو د نصاراو نو دوی به مشرقي طرف ته د بیت المقدس کولو ځکه چې هلته مریم رضی الله عنها اعتکاف کړو نو دی هغه مشرقي طرف چې دی هغه په قبله سره ونیو او یهودو چې دی د بیت المقدس مغربي طرف په قبله سره ونیو او په دې کې بیا مضبوط شول او دومره کلک شو چې په یو بل اعتراضات شروع کړل او هغه اعتراضات دی حتی ورسېدل چې د جنگونو صورت او د فسادونو صورت اختیار کو تر دې چې نصارا او چې د بخت نصر په بادشاهۍ کې هغوی دغه جماعت او د هغوی دغه طرف چې دی هغه ورنول او په هغې کې ګندګۍ واچول او هغې ورانې کړلې نو دا آیاتونه دا آیت بیا چې دا توجیه بیان شي نو دا د هغوی په باره کې دی چې ولله المشرق والمغرب د الله دپاره مشرق او مغرب دی دا مشرق او مغرب باندې ودرېدل او دومره اختلاف جوړول چې د جماعت مخالف شي سړی نو دا خو ډیره د نقصان خبره ده الله رب العالمین دپاره د مشرق طرف هم دی او د مغرب طرف هم دی نو بیا به خبره چاته بیا به یهود او نصاراو ته چې دا دونه د اختلاف خبره نه ده ځکه چې د الله دپاره مشرق او مغرب دی ناول خو په دې خبره نښته نه ده پکار او که تاسو په یو ځای ودرېږئ نو د یو بل بیا داسې مخالفت نه دی پکار فاینما تولو پس هر طرف ته چې تاسو مخ واړوئ فاینما تولو واستولو کې دا مخ چې دی نو دا پکې الفاظو کې نشته خو فاینما تولو پس هر طرف ته چې تاسو واوړئ نو واړېدو مقصد څه دی اورېده دا دی پس هر طرف ته چې تاسو مخ واړولو نو بعضې اوس داسې وایي چې دا یو توجیه چې بیان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اول دا آیت راغی او وروسته بیا حکم راغی چې اوس قبلې ته مخ واړو نو دا آیت منسوخ شو په هغې باندې خو دا خبره ډیره ټیک نه ده ځکه چې وایي دا آیت عام حکم چې دی نو هغه پاتې دی ځکه چې یو سړی وسو صلات الخوف کوي د یری مونځ کوي دا یا په سفر کې دی یا چې کم دی په سورلی باندې دی د تهجد او د نوافل او د وترو مونځ کوي نو په دې کې اوس هم دا حکم چې دی هغه څه دی باقي دی یا چاته کعبه قبله چې دی هغه نه ده معلومه یو ځای کې ناشنا دی او د مونځ کول غواړي نو چې دی مونځ کوي او د قبله نه ده معلومه نو د په سوچ باندې چې کم طرف قبله ده نو د هغې دپاره د آیات چې دی دا منسوخ نه دی ځکه چې عام حکم د دی باقي پاتې دی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله یعنی که اوس ته مونځ کې او د مانځه ټیم د نه روان دی او ته قبله نه پېژنې او څوک داسې شته نه چې معلومات دې وکړي نو په دې ټیم کې چې ته خپل سوچ او خپلې تجربې او نور او د ځای حالاتو ته وګوره او د هغې موافق چې کم طرف ته دې مخ کو نو ولله المشرق والمغرب او د مشرق او د مغرب مالک او خالق چې دی هغه څوک دی الله رب العالمین دی نو چې الله رب العالمین دی د دې خبرې پروا به نه کوي خپل مونځ وکړو چې په دغې نیت دې وکړو نو الله رب العالمین درنه قبلي یا کله کله وس فرض مونږ وي ته په سورلای کې نو فرض مونږ به کله کې خو سو زر به کنه اسی خو فرض مونږ څوک په سورلای باندې نه کوي لکه وس باران وریږي یا چقړې دي چې ته لاندې د سورلای نه کوزېږې نو د مانځه ځای نشته یا نن زمانه کې مونږ وایو چې اوس گاړی دی ریل گاړی دی یا جاز دی یا کنه بس دی خو نه ودرېږي تا ته هغه د ټیم پابندي خپله کوي خو ستا د ټیم پابندي نه کوي تا ته نه ودرېږي او ته وایې چې که زه اوس دا مونځ ونه کړم نو دا مونځ رانه قضا کېږي نو بیا دغلته کې بیا ستا دپاره دا حکم دی چې بیا قبلې تحویل لازمي نه دی ځکه چې سورلی خو په خپل منزل طرف ته روانه یا خو ستا دپاره یو طرف ته نه مخ کوي که نه چې هغې طرف ته مخ کي نو د دې دپاره د عام حکم چې دی هغه به صحیح هغه به باقي نو فثم وجه الله هغې طرف ته به بیا مومی مخ د الله رب العالمین وجه الله وس دا وجه چې دنو دا یا خو ویدي چې دا دا الله رب العالمین د متشابهاتو نه دا په دې باندې سم څوک نه پوهېږي خو د وجه الله مقصد چې دی هغه به دی چې کم طرف ته ته مخ اړی نو هغې طرف ته تا ته به د الله مخ چې دی نو هغه میلاویږي یا وجه الله مقصد دا دی چې د دې نه به توجه مرادي چې کم طرف ته تا مخ واړو نو د الله رب العالمین توجه یعنی د هغه علم او لیدل چې دی نو هغې طرف ته چې دی نو دی یا د وجه معنی چې دی نو وایي دا قبله ده نو وجه الله نه مقصد دا دی چې هر طرف ته تا مخ کو نو دا ستا دپاره قبله ده دا ستا دپاره قبله ده او یا وایي داسې ده چې دا د متشابهاتو نه وانغېستلی شي د الله رب العالمین نو بیا هم دا
وجه الله چې دی نو دا صحیح راځي ځکه چې د الله رب العالمین قدرت او علم چې دی نو دا په هر ځای کې دی او هر طرف ته چې ته مخ کې نو د الله رب العالمین قدرت او علم هغه ځای کې دی د الله رب العالمین مخ هر طرف ته دی ځکه چې د الله رب العالمین چې دی هغه د نور نه دی نو چې کله الله رب العالمین د نور نه دی نو د هغه مخ هر طرف ته دی نو په دې کې هم څه خبره مشکل چې دی نو هغه نه پاتې کېږي ان الله واسع علیم بېشکه الله رب العالمین چې دی هغه وسعت والا او علم والا دی لوی وسعت والا دی وسعت چې کم دی نو هغه په دین کې هم الله رب العالمین لوی وسعت چې دی نو هغه ورکړی دی لکه زمونږ په دین کې ډېر وسعتونه دي یو وسعت دا دی چې اوس قبله چې دی نو دا خو لازمي ده که نه تحویل قبله مونږ په شرایط د مانځه په شرایطو کې دا وایو که نه چې قبلې ته مخ کولو نو ګوره دا مونږ په فرایضو په شرایطو کې وایو خو که فرض که تا د قبله نه ده معلومه نو الله رب العالمین دونه وسعت ورکړی دی چې د بل طرف ته مخ کم ستا مونځ چې کم دی زه قبلومه او دا ستا دپاره چې دی نو دا څه شی دی دا قبله ده څه مسله نشته دی یا چې دی اوس سفر دی او مونځ په سفر کې مشکلات نو نیم وکا یا اوس ټیم مونځ خو په خپل ټیم کې لازم دی او تو اوس په جاز کې یا په داسې سورلو کې چې مخکې تفصیل تیر شو نو الله رب العالمین هلته وسعت ورکړی و چې په دې جاز کې وکا یا تو بیمار شي او مونځ په ولاړه نشي کولی نو الله وایي په ناسته وکه په ناسته نشي کولی په ملاسته وکه په ملاسته نشي صرف په اشاره باندې چې دی نو هغه څه وکه منځ وکا یا اوس منځ نه لاړو د بېهوشۍ په حالت کې یا ودوې ورایق شوې نو الله رب العالمین دا موقع بیا درکوي چې تاسو وکه قضای وکا اوس یې په دې ټیم باندې ایسته کې منځ خپل را وګرځوه نو د دین په باره کې د الله رب العالمین دومره لوی وسعت دی واسع علیم او یا که واسع علیم د الله رب العالمین د حکمت باره کې شي نو د الله رب العالمین حکمتونه چې دی هغه ډېر زیات وسیع دي لکه دا آیاتونه مونږ ووایو چې دا د تحویل قبلې دپاره مقدمه ده نو په دې کې ډېرې جوورې اشارې دي چې په هغې باندې مونږ او تاسو ذهن چې دی نو هغه کله کله کار نه کوي چې په دې کې اوس څه مقصد دی او د الله رب العالمین په دې حکمونو یو حکم منسوخ کول او یو نافظول په دې کې نو الله رب العالمین واسع ډېر فراخه حکمت والا دی علیم او علم والا دی